ولایت غزنی یکی از ولایت‌های حاصلخیز کشور است که در کنار زمین‌های وسیع زراعتی به ویژه در بخش باغداری جایگاه مهمی دارد. اقلیم مناسب و علاقه‌مندی مردم به ایجاد باغ‌ها این ولایت را به یکی از قطب‌های اصلی تولید میوه در کشور مبدل ساخته است. از همین رو مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غزنی میگویند حاصلات سیب امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و این رشد را نتیجه آب و هوای مناسب، رسیدگی به موقع و استفاده دهقانان از روش‌های نوین زراعتی می‌دانند. په مجموع کې د غزنی ولایت محصولات دي که میوه‌جات دي او که نور محصولات دي سږ حاصلات په مجموع کې ښه وو. د هغې له جملې څخه مڼې و انګورو دا میوه‌جات هم سږ په مجموع کې حاصلات ښه وو. نو ویلی سو چې په حدود د 200 تر 250 زره متریک تونه حاصلات د مڼو سږ په حدود د همدومره په غزنی ولایت کې تولید شوي دي. شماری از باغداران غزنی نیز از افزایش حاصلات امسال ابراز خرسندی می‌کنند و از حکومت می‌خواهند تا با ایجاد سردخانه‌ها و توجه بیشتر به بخش زراعت و باغداری زمینه بهبود و توسعه نرسه را فراهم سازد. ماشاءالله امسال حاصلات سیب از سالهای قبل بسیار خوب است. هم تا گپ در اینجاست که بازار سیب بسیار کمرنگ است. ما خواستیم از حکومت ای است که برای سیب ها استورا را جور کنند، برای زمین سازیش برای خارج کنند تا دهقانین گرامی از این فرصت برهمند شوند. فقط دا کار سره وکړي دولت چې موږ ته سردخانې جوړې کړي او دا حاصلات هم پکې وساتل شي تر وخته پورې. او اوس په دې حال باندې چې انداسې خلک راشکوي که ساتل کېږي نه بې شټوره خرابېږي، مجبور دي بازار ته یې راوړي، څوک یې په 50 په 100 په 80 په 80 خرڅېږي، دې کې هېڅ شی نه دهقان ته پاتې کېږي نه تجار ګټه پکې کولی شي. از سوی دیگر کارشناسان زراعتی نیز بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش زراعت تاکید دارند. لومړی مسؤلیت د دولت ته تر څو دوی په ګډه له بزګرانو سره د محصول په انتخاب کې کار وکړي او بزګرانو ته د یو ښه محصول په انتخاب کې مرسته وکړي، دوی ته په دې برخه کې زده کړې ترویج کړي یا رواج کړي. همدارنګه د تجارانو مسؤلیت دلته دا کیدای شي تر څو دوی له بزګرانو څخه محصولات واخلي. که چیرې د محصولاتو کیفیت کمزوری وي، ټیټ وي، دولت او همدارنګه تجارانو ته پکار ده تر څو همدغه محصول په داخل د هیواد کې یا پنن د هیواد کې په مصرف باندې ورسوي. زراعت و باغداری از مهمترین بخش‌های اقتصادی ولایت غزنی است که نقشی اساسی در تامین معیشت مردم دارد. در سالهای اخیر دهقانان با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و آبیاری توانستند حاصلات باغی خود به ویژه سیب را به گونه قابل ملاحظه افزایش دهند.